بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو اوریدونکو تت رنګونه، زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه ستاسو سره د یو بل ډیر اهم موضوع سره مخامخ یو. او د موضوع د شروع نه مخکې زه بیا درخواست کوم ټول خپل کتونکو اوریدونکو ته چې تت رنګونه دا چینل ستاسو چینل دی، دا سبسکرایب کړئ، ویډیو وګورئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ او ستاسو د کمنټس پر اړه کې موږ ته بیا د روانو پروګرامونو جوړولو کې اسانتیا وي. حقوق کتونکو او اوریدونکو، تیر دو پروګرامونه مونږه د انسانانو سره د رویې زناورو سره په دې حواله باندې کړی دي، یعنی زمونږه د ډومېسټک انیمل سره او د وایلډ انیمل سره د ښکار د زناورو سره د برډ سره یعنی د مرغانو سره رویه څنګه ده او زمونږ څه سلوک دی. نننی پروګرام هم د هغې پروګرامونو یو کړی ده او دا ډېر اهم موضوع ده او شاید چې تاسو خپل ابزرویشن او خپل ایکسپیرینس زموږ سره په دې حواله شیر کړئ. دا پروګرام چې دا د انسانانو او د وایلډ انیملز یعنی وحشي زناورو په منځ کې جګړه ده، چې د انسانانو او د وحشي زناورو جګړه په څه شي باندې ده او دا داسې جګړه ده چې دا غیر محسوس انداز کې ډیره په تیزۍ روانه ده او دا داسې جګړه ده چې دا په سوشل میډیا باندې، په ټي وي باندې راځي هم نه او څوک د دې لپاره اواز هم نه چوتي او په دې کې څوک د روغې کوشش هم نه کوي. یعنی د دنیا د اقوامو په جنګونو کې خو سالسان راځي، هغه کوشش کوي او تھرد پارټیز پکې شاملېږي، هغه د روغې کوشش کوي، خو د انسانانو د وایلډ انیملز د وحشي زناورو په جګړه کې هېڅوک په منځ کې نه راځي او انسانان زورور دي، ظالمان دي او هغې ورځ په ورځ باندې د وحشي زناورو سره زیاتی کوي او د هغې د ظلم ښکار دي. تاسو ته ورونو زه یو مثال در کومه، لکه تاسو څومره چې اربنایزیشن سیوا کیږي، ښارونه سیوا کیږي، آبادي سیوا کیږي، ظاهره خبره ده د کلو نه چې کوم حدود ښار ته لاندې کیږي په هغې کې ډېر ځنګل وي، ډېر بوټي، ډېر باغچې، ډېر ایګرو فارسټري او هغه د منځ ځایونه چې چېرته به ځنګلونه ونې به ولاړ وي، جاښې به وي، هربز او شربز به وو، هغه ورو ورو ختمیږي او هغه د آبادۍ لاندې راځي او په دغه ځایونو کې چې کوم ځنګلي زناور، ځنګلي مرغان یا حشرات الارض چې هغه په دې کې اوسېدل، هغه ورو په شا باندې روان دي او هغې له موږ دیکه ورکوو. زه به تاسو ته د اسلام آباد مثال درکړم. په 2003-4-5 کې ما او ډاکټر صاحب دواړه موږ په قائد اعظم یونیورسټي کې سبق وی او په هغه وخت کې ډاکټر صاحب که تاسو ته یاد دي نو د اسلام آباد اکثریت حصه چې وه هغه ځنګلات او که تاسو ته یاد دي نو د 0 پوینټ د پل نه علاوه په اسلام آباد کې نه فلای اوور نه انډر پاس و، بلکې ټولې اشارې وي او دا خالی روډونه، ډېر کم موټرې او کم ګاډي به وپې او د دې روډونو په منځ کې ډېرې غټې ګورې ځنګلې وې چې په هغې کې موږ به په خپله باندې نور وایلډ لایف خو موږ ډېر نه کته لیدو، خو دا خنزیر چې دی دا په ډېر لوی مقدار کې موږ لیدو، موږ به شمارو لږه 28 او 30 خو موږ په خپله هم شمار کړي دي. اوس که تاسو د اسلام آباد حال ووینئ نو د اسلام آباد د دوو روډونو په منځ کې صرف خال یوه ونه پاتې او نور ټول ځنګل چې دی هغه ختم شو او د منځ چې کوم هربز او شربز یعنې جاښې وې، شپولۍ وې، هغه هم ختمې شوې. نو تاسو دا ووایئ چې د اسلام آباد د آبادۍ د دغې منځ ځنګلي ځناور چېرته لاړه، چېرته ووتل؟ آیا هغه شاته د مارګلي غرونو ته لاړه او که ختم شو؟ دغه شان دا یو مثال دی زموږ په ټول ملک کې، په پښتنه معاشره کې، د پېښور خواوشا وګورئ، زموږ په سوات کې یا په کرک کې یا په نورو ضلعو کې چې کوم ځنګلونه او بوټي هغه ختمېږي او ورو ورو هاوزینګ سکیمونه سیوا کېږي او آبادي ډېره په تیزۍ روانه ده او دغه شانتې موږ ځنګلي ځناور په شا کړي دي. د دې سره نقصانات خو ډېر کېدای شي، خو چې کومه بایو ډایورسټي ده الله تعالی په دې خپل قدرت کې یو بیلنس پیدا کړی دی، د زناورو د ژوندي څیزونو یو بیلنس دی، بایو ډایورسټي ده، هغه موږ ډسټرب کړه. د هغې سره سره موږ ایکو سیسټم هم تباه کړو، کوم چې ماحول دی او په هغې کې دا ټول زنده څیزونه په یو بل باندې او غیر زنده ژوندي او مړه بایوټیک او ای بایوټیک څیزونه په یو بل ډیپینډنټ دي، هغه ماحول موږ سخت ډسټرب کړی دی. ډاکټر صاحب تاسو څه نظر لرئ چې د وایلډ لایف سره چې زموږ کومه رویه ده، ځنګلي ځناور موږ کوم په تېښته کړي دي، د دې وجه څه ده؟ آیا زموږ خلک اوورال ټول خلک یا خاص کر پښتانه موږ د هغې نه یره محسوسوو؟ مار، لړم، زمری، ګیدړ، سپی، دا ټول څیزونه موږ ولې داسې په شا کړي دي او د هغې پاپولیشن موږ ختموو؟ او یا دا زموږ ضرورت دی د آبادۍ یا موږ غیر ضروري آبادیانې کوو، بهتر څه غټې غټ ځایونه کور د لینټرو لاندې راولو، کورډ ایریا زیاتوو، او یا بل څه وجه کېدای شي چې زموږ دا کانفلیکټ په څه باندې کمیږي او څنګه به زموږ بایو ډایورسټي او ایکو سیسټم بچ کېدای شي.
ډاکټر صاحب، تاسو ته او ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات. او تاسو ډیره ښایسته چې کوم انټرو دغه وویله اسلام آباد حواله سره. نو دغه د اسلام آباد خو چونکه سرخار دی د پاکستان، نو چې کوم زمونږ وړوکی ښارونه دي الته هم حالات ډیر په تیزی سره په دغه طرف ته لکه اربنایزیشن روان دی. ایون کلی چې کوم دغه وړوکی وړوکی ښاري او قصبې ته جوړې شوي دي. د دې تاسو مسله ده ډاکټر صاحب چې یو خو په حکومتي لیول دا حکومتي لیول باندې خو چونکه هغه پاکستان د سي دی او بیا پښتونخوا ډیره بدبخته ده پکې. حالانکه په کار خو دا سي و چې د ملک یا د صوبې یا د ضلعو داسې تقسیم شوی وي چې دا به ریزیډنشل ایریا وي، صرف دلته به خلک اوسېږي، دا ایریا به اګریکلچر د پاره وي، دا به چې کوم د وایلډ دغه د پاره وي، ځنګل د پاره وي. نو دغه څه تقسیم چې وي، نو بیا اوس خو د سې دي چې چونکه مونږ پښتنو کې خو خلک د سې دي چې هغه د غر په سر به یو کور جوړ کړي او به ویلته و سړک مرته راولا پاره کې به ځان له ځنګل ته بکیږي، وي اوبره تر راولا پای کې به ځان له ځنګل ته بکیږي، وي بجلی تر راولا غازان له ځنګل ته بکی. نو هغه سیس چې کوم دی کنه لکه حکومتي لیول باندې هم داسې څه روکثام نشته ده. خو بیا د مونږ چې کوم انفرادي لیول باندې اویرنس دی دا مونږه کریډټ ورکو د تیر کله د عمران خان وزیر اعظم هغه بلین ټری سونامي یو پروګرام شروع کړی وو. هغه لکه مونږ په نور سيزونو کې نو چې هغه څه وشو سنو شو، کم از کم هغه ته یو احساس وو چې یاره لکه دا سیز هم څه لکه دا هم څه سیز دی، لکه دا هم څه ایشو دی. دې ګول غواړي څنګه راته غواړي بالکل نه خې انیشیټیو خې انیشیټیو اگر چې هغه خو نه شو خو بار چې سم وشو پر که بهر حال یو بحث په شروع دی سم وشو. نو دا چې کوم زموږ انفرادي اویرنس مسله ده دا ډیره سخته ده. دا په اویرنس باندې موږ ډیره مسلې حل کولی شو یا کم از کم کمولی شو. په دا موږ د کوم کنفلیکټ دی د انسانانو او د زناورو په منځ کې دا د سې دي چې انسان لکه موږ طرف ته څو غلط کنسپټ دي، لکه غلط نظریې دي. یو خو زموږ طرف ته زموږ مذهبي خلک موږ ته وایي چې د ټوله دنیا انسان د لپاره خدای پیدا کړی ده. اول کنسپټ دا غلط دی. نه، انسان هم د نورو چې څومره مخلوقات دي هغه په شان یو مخلوق دی، خو چونکه انسان ته موږ اشرف المخلوقات وایو یا احسن التقویم خدای په قران کې ورته دا ټکی استعمال کړی دی. مسخر دي سيزونه خو لکه دغه مطلب دا دی مطلب دا هم نه دی کنه چې بس ته کوجه به دي سو کړل لکه ته بالکل به مهاره اوخي او چې بس پچا ورغلی او چرته دي سو کړل دا څه نه ده. د سره د چې کوم ته حقوق تر کړی دی هغه سره ریسپانس ذمہواریم در کړی دی، لکه هغه ذمہواریم بستا جوړی. مونږه حقوق ټول غواړو خو ذمہواری چې کوم دغه پوره کول نه غواړو. دا مونږ چې تیر پروګرام وکړو نو د هغه حواله سره بیا مونږ سره لکه مونږ چې کوم د زنګلي زناورو حواله سره زته د مسکنسپشن درته خایمه دا ماته وسوم یاد چې زمونږ په کلی کې مونږ مدرسه کې مو یوزل د قران ترجمه ته ناستو ناغي کې خبره وشوله چې مولانا سی بوکړه چې دا سورسری کربوړې چې سورسری وی کربوړې موږ دلته کربوړې یو کدا چا عجز یو حشرات الارض دی کدا چا په اول گزار کې مړکو نو عثمان خیدی سل رکعت نفل ثواب به ملويږي او غزر رکعت نفل ثواب به ملويږي. د پرنیکا او ټرنیکا چې کوم هغه چرته ابراهيم عليه السلام ولا اورته پوکې ور کړو ولا ولم چې دا کہانی دوی چرته نه راوړي دا ماته پته نشته. خو بهر حال لکه اوس دا کربوړي ژوند اتوماتیکلی چې دی هغه په خطر کې شو. او دغه څنګه یو حدیث کوټ کی دا موږ هم کړی دا بالکل تاسو کوی موږ چې ماشومانو واړو ایگزیکټلی دا خبره موږ اوریدل موږ به باقاعده دا کوشش کوو دا موږ په اول گزار مړکو یعنی ګورس کړه کا اوسات خوري فاصله ده کنه او خدای له دومره کارپټ اپروچ باندې شی ته بیا دغه یو بل حدیث کوټ کیږي چې یاره د مارچ کوم دی منګور دا چې هم په اول گزار مړکو چې پته نشته عثمان ایدی چې 12 رکعت نفل دی او 10 رکعت نفل دی غفم په ملويږي. نو اوس مطلب دا دی چې لکه دا مونږه دا انیملز اتوماتیکلی مذهبي لحاظ سره کنفلیکټ ته تیار کړل. زه به تاسو ته یو مثال درکم. زم یو بل ملګری ما سره مونږ یو ځری بدلته کې واک باندې روان وو نو په ځنګل کې یو هایکینګ باندې روان وو په یو لار باندې مونږ ته الټا سایډ نه یو مار روان وو. نو هغه بل کس ما سره چې کوم هغه د کشمیر دی نو مونږ ویریدو مونږ چې دا مار روان دي تل سره روشت کړي په لار روان دي سره وسکو. نو مونږ ودرېدو مونږ پسې شاته نه یو خزه سړی را روان وو مونږ ودرېدو مونږ یې چې وګورو چې دوی کوم عمل کوي هغه به مونږ هم بیا کوو لکه دوی ورمخکې کوو. نو هغوی مونږ نه مخکې روان شول او هغوی پروا نه وه چې دا مار را روان دي نو بس غلي ورسره تېر شو او مار په سایډ تېر شو مونږ بس غلي داسې په یره یره تېر شو.
نو نو مطلب دا دی چې ګوره لکه دا کنفلیکټ انسان کریټ کړی دی، دا مونږ یې رولې دي د سيزونه. بالکل موږ وجلي دي مړه کړي دي یا به گزار کړي نه بیا الرټي چې دا هم بیا وایي مونږ په تیر دغه کې دا خبره کړې و چې ګوره دا انفارمیشن هغه نسل نه دا زناور هم په لور راتلونکو نسلونو ته او ایون د هغه مشومان کنفلیکټ ته ډایرکټ ایکسپوز نه وي، هغه خبر وي چې لکه د انسان سره زمون کنفلیکټ تا. نو دلته کې لکه یورپ کې دا کنفلیکټ کم شوی دی. نو لکه الته کې دا کنفلیکټ دا د تاسو یو بل مثال درکم، ډېر بروټل مثال به درکم. یو کال دوه وړاندې زمون په کلی کې یو شا ویډیو اپلوډ کړی و. نو هغه ویډیو کې سو یو خنزیر سپونی ولې دی او یو کس کمنټري کوي او سپونی ولې دی او هغه سړی چې کوم سره ولاړ دي څوک په کوتک وي او څوک په تبرګي وي او څوک هغه خنزیر چغي وي او لکه ځان خلاصي او خلاصي دي چې څلور پینځه سپونی ولې دی او هغه په لګیا دي او سړی په لګیا دي او یو کس چې کوم دی ویډیو جوړو کمنټري کوي. اوس خدای خو مونږ ته په قران کې لکه تاسو مر مس کنسپټ مونږ طرف د خنزیر نوم خلک نه خلی، خدای په نوم اخستلو نه شرمېږي. خدای په نوم اخستلو نه شرمېږي، خو مونږ طرف ته وایي چې ګوره داسې زناور دي چې نوم یې مخستل شي دي کنه. لکه دا څومره غلط کنسپټ دی. اوس هغه سره مونږ دومره غټه دښمنی جوړه کړې چې خنزیر خلک وویني کنه، لکه وایي لکه دا حرام دی، وخه حرام ده کنه، الله حرام کړی دی. نو هغه سپی مړه نو هغه لکه دا هغه اوس لکه په دې زمکه په مخ ژوند خو حرام نه دی کنه، کدی حرام خدای به نه پیدا کوو. بالکل الله باندې پیدا کولای او ژوند دې حرام نه دی، خو لکه دا خړلې حرام دي. نو دا مونږ ماته وی کړه دا سيزونه مونږ ایگزاجریټ کړی دي، مونږ مبالغه پکې کړې ده، د حد نه مو زیاته دښمنی زیاته کړې ده انسانانو. نو مونږ طرف ته پښتنو خصوصا بیا ته په لکه ځنګل کې څوک ګیدړ وویني د خدای پر رضا پیډس کوي. بالکل هغه ګیدړ توان کړی او کني کړی لومبړه څوک ویني فوکس د خدای پر رضا پیډس کوي. که څوک زمری وویني یا لیپرډ وویني دا ټول مونږ زمرو د پښو چې کوم نسل دی یا لیو وویني نو د خدای پر رضا په ټول خلک داس کوي او لکه څومره توان ورسول شي. بیا دغه سي سو پنیت بیا نور چې کوم د وړو کې زنور دي لکه شکونه دی فار ایگزامپل ټیک هغه په فصل ته توان رسي. دا زما خپل زمونږ یو ریسرچ سټډي و په مونږ یو ما خپل انفل یو سټوډنټ تاسو سواد کې مونږ سټډي کړی و په دې اپر کلام کې دغه کې په دې هیومن او بیر په کنسپټ باندې ریچو د انسان په کنفلیکټ باندې. نو هغه چې مونږ ټول کلی سټډي کړل نو چې مونږ ټول توان راجمع کو کنه چې چا وې زما دومره توان کړی بل زما دومره توان کړی دي. نو ټول توان چې مونږ راجمع کو نو هغه ټوټل توان جوړېدو څه $1500 د کال $1500 یو ټوټل تقریبا 5 لک روپۍ 5 لک روپۍ. نو دا د کال توان جوړېدو او الته چې هغه کوم وایلډ لایف ته کوم بایوډایورسټي توان ورسېدو هغه ډیر زیات ورسېدو ډیر اربونو توان ورسېدو. نو دې کې موږ د څه کوو چې چونکې انسانان انکروچمنت کوي، انسانان چې څنګه د خپل یو بل برید وਹੀ کنه لکه د اسمو کوم یو بل ته انکروچمنت کوي دغه سي د زناور ته انکروچمنت کوي، ځنګلونو ته ورور ورننوزي داغه هیبیټاټ خرابوي. هغه چې هیبیټاټ خراب شي چې هغه بچرته ځي لکه او بوت او خوراک خاک ته بلکې دغه انسانانو آبادی کې بیا ګرځي او زهر د چې هغه زناور دي هغه بلغه به تاوان هم کیږي. بیا چې یو چرګ ګیدړ یو سینو بس بیا موږ دا ټول ګیدړ نسل نه پرېږدو. لو بیا لکه دغه سي دا چې کوم زموږ آبادی په تیزه سره دا چې دا انټر کنیکټډ سيزونه دي بیا دې سره چې دا ځنګلات ختم کیږي نو هغه سره دا ډراټ چې کوم دی قحط چې کوم دی یا خوشحالي چې کومه ده هغه هم لکه یو دا غیر موږ به وایو برنونه اورال مخرج ایوریج وي کېدي چې نوی کم شوی خو د انټنسټي او د پیټرن چې شوی دی لکه یو موسم کې ډیر زیات شي او بلکې کم شي او لکه موسمونه هم سره بدل کړي دي. نو هغه سره دغه کیږي چې لکه د هغه ته بار بار د اوبو د لپاره لاندې راتللو ضرورت پیخیږي، خوراک ته لپاره هغه ته بار بار لاندې راتللو ضرورت پیخیږي. نو دی وجنه لکه ظاهر ده چې هغه انسان سره هغه مخ کیږي. د کې لکه اوس د یو کال نیم وړاندې هم چرته یو خبر کتلو په د کشمیر کې یو مشومه چې کومه د یو لیپرډ وړي و د نه وړاندې هم یو په د نتیګلی او دغه ایریا کې هم یو لیپرډ چې کومه ده کنه یو جینې تختولې و. نو هغه خو هم لکه دغه سیریز اندي چې موږ دغه نکو هغه لیپرډ چې کوم ورکو کنه هغه سره کې بوډه شي نو هغه د هارد انیملز یا هارد کار هغه نشو کوي هغه بوډه شي هغه دغه خونه پریوتیو. نو دی وجه هغه بیا سافت ټارګټ لپاره وګی شي ورکه انسانانو باندې ځکه حمله کوي. نو کدا مونږه لکه خلکو لکه دا چې کوم زموږ وایلډ لایف ولا دغه خلک دا بیدار وي نو به هغه د حمله نه کول پکار چې خوراک ورته چولې
ډاکټر صاحب بس تاسو خبره جاری تاسو ساتي په دې کې بعض د خزانيات ساتي ګوره دا تاسو چې خبره وکړه چې انسانانو باندې حمله نه دا خو ګوره نیچر دی کنه د هغه لیپر دا شیر خېټه خو هم ډکېدل غواړي زیاده کنه نو موږ چې کله موږ انکروچمنت وکړو موږ د اغي حدود ننوتی یو موږ دومره بهتر ست آبادیانې کوو خپلې چې زمکه هم ختم کړه د خپل فصل لپاره د پیدا کونکي فصل زمکه منګه د لینټرو د باجرانو لاندې راوستل سیمټو لاندې راوستا تیار باغونه واله پاغي کې منګه هاوزینګ سکیمونه جوړو او د 500 روپو د 100 روپو په 1500 په لزر خرڅو د خپل کاروبار د پیسې ګټل د پر منګه تباو برباد د هر څه تباو برباد کړو چې څومره منګه انکروچمنت کو ظاهر خبره دومره داغي د خوراک کم زرايو هغه کمو لکه مثال په تور باندې په دې زناورو کې هم سافت ټارګټ سي خو منګه انکروچمنت وکړو هغه سافت ټارګټس منګه ختم کړو واړه زناور چې هغه دغه خوراکو هغه موږ زیوت نشته پاتې هغه موږ دغه په ځای موږ ځاله کور جوړ کو چې کوم ځای دغه کورو چې کوم ځای دغه غارو په کوم ځای کې دغه د اوسېدلو زو هغه باندې موږ باجری واچوره نو موږ ختم کړو دی وجنه ظاهر خبر دغه رزلټ داله چې هغه په موږ باندې اٹیک کوي نو خبر دار بل ما یو سټډي په دې باندې کوله نو ما د یوسو لکه د نمبیا د کینیا یا د نورو ملکونو د مثالونه مولې د انټرنیټ باندې چې آلتا هغه خلکو فینسینګ کړل وایلډ لایف چې کوم زینه دي دغه باقاعده فینسینګ شوی دی هغه د سوق زیمنه او هغه ساروی بهر تم نه راوځي یعنی کم از کم هغه د زینه محفوظ کړی دي خو موږ خو نه فینسینګ کو نه د ځان محفوظ کو نه موږ د غوډه حفاظت خیال ساتو بلکې موږ باقاعده د غسیز په پلانینګ ختم کو اگر چې د دې خلا هم د پرې ماحول کې په دې نیچر کې او بیلانس هم دغه د وجنه ده نو زما په خیال موږ به حیثیت قوم یو خو سره سرکار او حکومتي سيزونه دي په کار چې په هاوزینګ سکیمونو باندې هم لکه پلانینګ یو شي لیجسلیشن وشي صوبه په کوم ځای کې جوړي سونه به جوړي اوس په هر چا خو خدا که څوک دوه کنال لینټ راځي او کدرې کنال راځي او یو کنال ورچي نو موږ دا سه به ترتیب آبادی نه کو چې لکه خلای هم ختم کړه ټوریسټ سپاټس هم ختم کړه او وایلډ لایف هم تباہ برباد کړه نو د حکومت چار په خپل ځای خو په کار زمو په خپل خلکو هم دا اویرنس راشي چې به په ما کې دا سوچ راشي چې به دومره غټ آبادی کوما یا مسلسل نی مارکیټونه جوړوم یا باغونه ختموم نو دې اخیری حل سره لکه یو خدای چې زه مطلب د او یو کال عمر کې به سونه آبادی نه وکم کنه را روان نسل تم سپاتې کول غوړي دا نیچر په دې باندې ان شاء الله بل پروګرام کو چیرې نیچر ریسورسز چې دي کم قدرتي د غلي دا وسایل دي هغه موږ سونه به درې استعمالو نو زمون خپل اویرنس هم دا پکار دی زمون خلکو ته چې موږ په آبادی کوم کم راولو او کم نه راولو چې کم از کم د آبادی چې کم کوډ ایریا دغه کم سے کم کو او سشینواله سونه سبوټي دا ځان ته پاتې کو دا زمونږ هم فائدہ ده د وایلډ لایف لپاره هم فائدہ ده او د نیچر لپاره هم فائدہ ده دا خو ډاکټر صاحب دستي چې کوم کاروباري هلې ځلې دي لکه دا ټول سيزونه په خپل ځای رواني خو ګوره لکه دې باندې غور کول پکار دي ټولنه زیاته د ستونزه چې کومه د هیومن انیمل کنفلیکټ د انسان او د جناور په منځ کې ځنګلي جناورو په منځ کې چې کوم شخړه ده جګړه ده دا په پاکستان کې په افغانستان کې په هندستان کې او په نیپال کې لکه دې سیمو کې ډیره زیاته ده ولې زیاته ده چې دلته کې آبادی ډیره په تیزی سره زیاتیږي او ډیر غلط ایکسپنشن کیږي او رولز چې کوم دي هغه امپلیمنټیشن یا دغه د وایلډ لایف کنزرویشن د لپاره هغه ساتلو د لپاره هغه بچ ساتلو د لپاره هغه نسل ساتلو د لپاره د حکومتي سطح باندې هم څه حل ځلې خاص نشته ګوره موږ دا ترڅ کیږي خلک به رامه بوزي د بزو ځنګل ته او کډه کوته موږ وایو هارد موږ ترڅ ورته رامه وایو او دا سلو 200 300 500 شپږو سونه ببوزي ګډان ببوزي الته یو ستله و اخري نو به ټول لیوانو سره دښمنی جوړه کی او لکه اوس دا خوستا زناور دي دا په کار تا ورته ګریزنګ ایریا جوړه کړی وي الته نور وسته دا حدود بیا یو ګډ وړل چلو شو او دغه د سکیګ کنه دغه ډاکټر سی بي ډیر اهم خبره ځکه ول غواړم هغه دا چې دا مونږ وایو کده مونږ ټاپ کرنیور ختم کړل کنه لکه دا خړون کی زناور مونږ ختم کړل نو به مونږ محفوظ شو دا څنګه ده د سره سيزونه به غیر محفوظ کیږي دا مثال مګر دې کنه ګوره پښو اوس مونږ کان نه خوري په هر کور کې په هر خوراکي ځکه ډېر غټه مسله ده مونږ ځکه چې پښو موړ له خوراک نه کرنیور ده د دې کیږي چې د ټاپ کرنیور ختم کی د پاس کرنیور ختم کی نو د دې چې لاندې کوم خوراک د چې په کوم زناورو خوراک کې کوم تعداد چې د په کنټرول کې ساتلی وي هغه زیاتیږي
دا چې هغه زیات شي نو هغه بیا نور سره د چې کوم هغه سره پیرالل هغه سره متوازی کوم نور سپیشیز وی اقسام وی د قسمونه دي زناور هغه سره په مقابله شروع کیږي هغه مقابله ګټي هغه ورته د پاسه کنټرول کړي وي نو دی وجنه لکه دا د سینه چې لکه دا به ګټه وشي د سره به نور تاوان کیږي یو بیلانس بیلانس خرابي نو دی وجنه لکه دا ټول زناور چې کوم دي چې کوم موږ ته په ظاهره باندې ډیر توانیخ کوي ډیر نقصانی کوي خدا نقصانی وینا د سره د روغ جوړي د لارې د سالسۍ سره پکار ده بجای دی چې هغه سره ډایرکټ دښمنی وشي د دښمنی چې کومه دغه اصل کې مونږ هغه سره نه کوو مونږ خپل ځان سره کوو دا د کې ډاکټر سي د زمونږ د عادتونو هم ډیره زیات چې دي کنه زمونږ عادتونه چې کوم دي کنه هغه مونږ بیسیکلی وایلنت یو مونږ تشدد ولا خلک یو په دې باندې پښتون ځان ته بهادر وای د بهادر نه د متشدد دي زه به تاسو ته دوه مثالونه درکم کړم زمونږ طرف ته ګوره خلک د سیس ټایپ ته شیطانت یا تشدد لکه دا مونږ سره پته نه لګي دا مونږ زیاتې هم کو لکه خلک به د سپی لکه په سټین وتړه او سپی غریب منډي وي هغه په سګړبيږي او هغه په دې منډو مرشي بالکل داس کیږي دا لکه سړی حیران شي چې کوم نمونه اخلاقیت او کوم نمونه اټیکیټس او کوم انسانیت ته بیا چې کوم دي مونږ طرف ته لکه فخرونو په سي خلک وتړي بیا چې څوک د بل چا زناور لاندې کی بیا هغه سره چې کوم زیاتې کیږي لکه هغه فصل ته ورغه هغه زناور چې څنګه وي ته به مالک سره خبره کوي ته زناور باندې ولې ظلم کوي بالکل لکه دا ټول سيزونه ماته وسوم یاد شي لکه دا مونږ چې کوم د ټریننګ دي کنه مونږ چې کله سکول مشومان مونږ د سکول نه راتلو نو یو شل سپیچ وکنه هغه په لار کې پروت وو په غنمو کې پټی کې نو زموږ یو کلاس ورو مونږ دریم څلورم کې ماته یاد شي نو هغه مونږ بس د لرګي ولا تختې به یا تختې ور پسې راوخست نو هغه سپی په وهلو مړکو بالکل داسې لکه دا زموږ په نیچر کې دا ګوره ډاکټر صاحب زما یو دوه واړه ورینونه دي او یو می خوره او هغه ورځ چې کور تر نو ته نو د دیری د گیټ په خوا کې ورکوټه نیو بارن کوکرې د سپی بچوړې هغه ډېر پریاد کوو ډېر په دغه نو بیا بل نور مشمان هغه په کپړه کې باندې مې دا ولي وې چې دا زما یو راري دا و چې دا عمر به هارد دي دوه کالي او د مې خوره نو چې دا هغه دوړ والے دي په لختو باندې نو هغه دوړ ته مې خبرې نشي کوله مې دا تاسو ولي والے دا خو مې دا مور خوري خاري او خپله اموري جاړي ګوره دا چې دا زما زوی والے نو هغه وراره مې وای چې دا خو ما په نقلي لخت والے دي یعنی په نقلي لخت مینز ما ډېر سافټ والے دي ډېر هارد کې مینه دی والے خو بل خورې مې و چې هغه مور بولم پردم نه هغه ورم وامه یعنی دومره زمونږ د ډوکوای نه د کانفلیکټ دا حل له سپم موږ د زمونږ دشمن وسکاري کنه ما دونه ماشومان نو که زمونږ په د مور د غیګینا او د سکول د کلاس نه د او د ادنان او د کیجی او د هغه وخت نه موږ خپل بچو ته دا درس ورنکو چې بای دا چې کوم د زموږ سره د دیوم د قشند اوسېدو حق ته دي زناورو نو شاید چې بیا لوشن بیا پسې په لوی ور د ټیم مان تړو په خرو پسې دغه په خر پسې ټیم ماشوم نشي تړلې دا خو پر 500 کالو 70 کالو سره تر دې شو کالو کنه بالکل نو زمونږ بیا د اخلاقیات او زمونږ د ایجوکیشن دا حالي چې موږ بیا دا قسم ظلمونه کوو بالکل په ټوپک چې داس کوي په لومبا په فاکس باندې یا په شي خدا بلو سړی کنه بالکل نو که زمونږ د وډکوالي نه دا تربیت وشي د مور غیږي نه د خپل منډاو نه د خپل د نغری د غاړي نه او دغه شاندي د سکول او د مدرسې د اولنی کلاس نه چې څنګه چې دا زمونږ حق دی په دنیا کې د اوسېدو دغه شاندي د زناورو حق دی نو د ما په خیال زمونږ خو یو لیسن نن دا پکار دی چې زمونږ د منبر ایون مولا هم د پکار دی په منبر دا خبر وکړي ظلم دی د منبر نه د سبق د سکول د کلاس نه د مدرسې د دغه د راحل د وخت نه او دغه شانتي د کور د غری د غاړي نه دا سبق خوریدل پکار دي چې زناور هغه وایډلی د ډومېسټک دي دغه په موږ حق دی څنګه چې زمونږ د اوسېدو حق دی په دنیا کې دغه شنداغي د اوسېدو حق دی ډاکټر صاحب کا اخري میسج زمونږ د پروګرام ختم شوی دی هغه ورکو کنه بیا راخلو زه تاسو ته یو وړوکی مثال در کوم په اخره کې په دې باندې چې لکه دا ټریننګ څنګه کیږي زما شپږ کلونه ماشومه ده هغه ابولرزیو د مونږ ورته هغه انسیکټ ته هغه چې کوم هغه ته مونږ ورته دغه وایو مونږ ورته مولا وایو او په انګلیش کې ورته لیډي برډ وایو لیډي برډ هغه زیړ شانن چې هغه توټ کې پی لیډي برډ بیټ لاو دا یو بینیفیشل انسیکټ دی مفید
ډېر بې ضرر او ډېر فرندلي نه انسیکټ دی، مفید هم دی، دا مفید په هم دی. اګریکلچر کې مفید هم دی، او دې ته بینیفیشل وایو. نو هغه چې کوم دی په دې خپل نرسري کې ورته ملو شو، هغه داسې د یخنۍ نه داسې ځان رانغښتي وو لکه دی چې کوم مړ دی، خو په دې لاس کې راخیستي وو. چې ګاډي کې موږ سره شو، نو ګاډي کې هغه ګرم شو، نو ګاډي کې الوتل شروع کړل. بیا ګاډي کې هغه بیا ونیو، بیا چې موږ کور ته راغلو هغه چې لږ لاس کې ولبو، بیا ماته وایي چې یاره داسې چل دی چې دا خو د کور کې اوس خو د لپاره شین واښه هم نشته، هېڅ شی نشته، یاره دا خو خفه دی. نو بیا وی چیرته به خپل ځای ته ورسوم، بیا بهر وته ولان کې پری خود ماته وی چیرته ځای دی بس دلته دي وای لکه تاوان شو. مثال دی خدا کو دغه ایجوکیشن داسې شوی دی کنه، تربیت داسې شوی دی. هغه ته لکه داسې پس په کیټه کې په دې نرسري کې ورته دا خبرې داسې زونه خای ګوره میګي بم نه مړ کوي، انسیکټ بم نه مړ کوي. لکه فار ایگزامپل مونږه لکه مچۍ دا مچۍ نه ځان ساتي، بجې دي چې تاسو مچۍ مړ کوي. دا ټول سيزونه چې کوم دي زمونږ د فائدې سيزونه دي، دا د ژوند د فائدې سيزونه دي، دا د کائنات او د فطرت د فائدې سيزونه دي. یو هر یو زناور ته کم زناور ته چې موږ تاوان ورسو، دی مطلب دا چې موږ فطرت ته تاوان ورسو او ځان ته تاوان ورسو. دا زه به کوټ کما چې فطرت چې کوم دی، زه همیشه د پاره په خپل کلاس روم کې خپل سټوډنټانو ته دا خبره کوم چې موږ همیشه دا کوو چې موږ فطرت ته دیکور کوو. فطرت موږ نه پشا روان وي، خو چې کله مونږ ته د فطرت واپس دکره کې به مونږ زغمې نشو، د سیلاب په شکل کې، د فلډ د کلاود برس په شکل کې، د مختلفو شکلونو کې راځي، او د بارانونو په شکلونو کې ټول دا به واپس کیږي. دا د هغه دی کدي واپس بیا مونږ وایو چې دا قدرت را سره څو کړل، دا مونږ اصل کې هغه مونږ وړي دکی ور کړی وي بالکل، او اوس غړي دکی غټه دکی ته مونږ ځان تیارو. نو دی وچنه پکار دا چې مونږه فطرت سره ملګرتیا پیدا کو، فطرت سره دښمنۍ نه کو. مونږ به یو ډاکټر سیمپل پروګرام په بوټو باندې هم کو، لکه دا بوټي هم ډېر ضروری آیټم دی، او لکه دا مونږ طرف ته کوم بدريغه دا غو وهل شروع کیږي. نو بهرحال نن د پاره د اجازه غواړو، وخت سم پروګرام ټیم وګت شو، نو کتونکو د الله پامان او پروګرام د سره لایک هم کوي، کمنټ هم کوي. د الله پامان.